طالبان په کندهار کې د جمهوریت نظام د ملي امنیت د کارکونکو د کورونو پلټنه پیل کړې. په داسې حال کې چې ځینې کړۍ او رسنۍ د طالبانو غچ اخیستونکي فعالیتونه یوازې غیر پښتنو پورې محدود ښودل غواړي، له کندهار څخه د دوی له لوري د جمهوریت نظام د ملي امنیت د کارکونکو د کورونو د پلټلو د عملیاتو خبر ورکړل شوی دی. ځایي سرچینو ویلي چې پرون د دغه پلټنو پر مهال طالبانو د پخواني ملي امنیت یو شمېر منصوبین له ځان سره بیولي هم دي. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له ځینو شمالي ولایتونو څخه د طالبانو د غچ اخیستونکو فعالیتونو خبرونه ډیر خپریږي. د طالبانو پښتانه منتقدین وایي چې دا طالبانو تحریک یو سختدریزه ایډیالوژیک جریان دی چې له خپلو مذهبي باورونو اخوا په قومي او نورو مسایلو باور نه لري. د دوی په وینا دا ډله له پیله تر اوسه هر چانه ډیر د پښتنو په ډیر توان تمامه شوې، خو ځینې مغرضې ډلې او رسنۍ د افغانستان د ستونزو د قومي کېدو لپاره طالب د پښتنو استازی او د نورو قومونو مخالف جریان غواړي معرفي کړي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال پر طالبانو نیوکه کوي چې له یوې خوا وایي پخواني پوځیانو ته یې اوفه کړې، خو د کابل د سقوط وروسته تر اوسه یې سلګونه د پوځ سرتیري شهیدان او شکنجه کړي. دوی همداراز د پیغور په ډول وایي چې کله طالبان له امریکا سره تړون وکړ ان د امریکایي پوځیانو امنیت به یې ساته، خو اوس چې عمومي اوفه یې کړې افغانان شهیدانوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.